ذرا قدر تعرض العقل والنقل اول جي ها دا جما سره اول جلد د درو تعرض العقل والنقل او دا صفحه دا 134 دے فرمائی وی دغه ولما ناظر ابو عيسى محمد بن عيسى البرغوث دا امام احمد سره مناظره وا وكان من احزقهم بالكلام الزمه التجسيم امام احمد ویل الله له تجسم ثابته وانه اذا اثبت لله كلام غير مخلوق وانه اذا اثبت لله كلام غير مخلوق لازم يكون جسما فاجابه الامام احمد بان هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به تجوي جسم نشته مقصود استاسده وليس له اصل في الكتاب والسنه ده امام احمد قول والاجماع فليس لاحد ان يلزم الناس ان ينطقوا به ولا بمدلوله واخبروا اني اقول هو احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. امام ابن تیمیہ رحمه الله د سوره اخلاص د ذکر کولو په ضمن کې د الله نه جسم نفي چې نه اثبات شته او نه نفي شته دا دواړه بدعت دي ځکه چې مثبتين چې هغه روافض دي او نفات چې دي هغه جهميه معتزله دي او دارنګ مبتدعين دي نه نفي شته او نه اثبات شته. شیخ صاحب چې کله ویم جزاک الله نو د دې مراد بدی چې بس وخت برابر دی. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مفتی صاحب زه یو ټکی به اب ان شاء الله تاسو ټرن کې بنل د جسم د معنا تعین وکړي د قران سنت په اصطلاح کې کوم چې په لغت کې د متکلمین په دي قوم چې سوي هبکو مکا. بسم الله الرحمن الرحيم دا مونږ چې جناب خپيو نو پدې باندې خپيو چې حضرت شیخ صاحب کله یو خبرو کې نو تاسو په هغه باندې داسې آمنا وصدقنا وکي چې لکه څنګه تاسو په وحي منزل من السماء باندې آمنا صدقنا کوي. د دې وجه دا ده چې دا څونه لوی دعاوی شروع دي او تاسو په دې دعاوی باندې دسخط وکړو. حضرت شیخ صاحب فرمایي ابن تیمیہ صاحب فرمایي چرته هم د سلفونو دان دي راغلي او چرته هم قرآن او سنت کې دا نه دي راغلي چې الله جسم نه لري د سلفونه او قرآن او سنت. بیا ما تاسو نه تاسو کو چې څنګه جسم نه لري صراحتا نه لري که ضمنا نه لري التزاما نه لري نو د قرآن په آیاتونو چې څونه د تنزیه دي او څونه احادیث امام احمد سلفو کې مری نه ابو حنیفه داغه نیکه دي خامخا به سلفو کې مری او که بخاری منی سلفو کې نه امام ابو حنیفه داغه قرنی کړي خامخا به منی او که امام شافعی مری نه امام ابو حنیفه داغه پلار دی په اعتبار د تقدم سره د تعبیرات دا ما پلاس کې امام ابو حنیفه شرح الفقه الاکبر دا ما پلاس کې کتاب په شرح الفقه الاکبر د خود د متن تا په متن کې امام ابو حنیفه رحمه الله لګیاري ولا جوهر بلا جسم ولا جوهر ولا عرض اثبات الله تعالی کیږي بغیر د جسم نه بغیر د جوهر نه او بغیر د عرض نه. نو اثبات د جسم د سلف الصالحین نه راغی نفي د جسم د سلف الصالحین نه راغی چې امام ابو حنیفه راو لګید او نفي د جسم یو کړه او امام ابو حنیفه رحم الله دا تابعی دی او د سلف نه راغلی. دا امام شافعی رحم الله علیه د امام شافعی رحم الله کتاب دی الفقه الاکبر او صفحه نمبر 9 واعلموا ان الله تعالى ليس بجوهر ولا جسم. الله تعالی نه جوهر دی او نه جسم دی. نو دا دویم سلف راغی چې امام شافعی په شانت سلف الحمدلله نشتا چې هغه لګیاري او وایي چې الله تعالی جسم نه لري. دا دریم نمبر زما پلاس کې د امام احمد ابن حنبل اعتقادات دي او د امام احمد ابن حنبل په دې اعتقاداتو کې امام احمد ابن حنبل د تیمی اعتقادات وكان يقول ان الله تعالى يدان وهما صفه في ذاته ليس بجارحتين الله عثيمين وتحقيقتين ليس تابع مركبتين ولا جسم ولا جنس من الاجسام. امام احمد ابن حنبل لګیاري او وی ولا جسم نه امام ابو حنیفه نفي الجسم وکړه امام شافعي نفي الجسم کوي
امام احمد بن حنبل نفي د جسم کوي. دا اعتقاد د امام شافعي د حکاري او حکاري ورته ویل کېږي دواړه دا د حد نفي ده. په دې دواړو کتابونو کې چې د امام ابو حنیفه د امام شافعي د امام احمد بن حنبل چې دا اقدم سلف راغلي دي د دې په کتابونو کې نفي د جسم رااله. دا نفي د جسم چې کله رااله تاسو مونږ ته بېمه نمبر خبره دا وکړه. زه اخوا نور ډېر خوا نه ځم ځکه وخت ختمېږي او دا ډېر زیات عبارات دي. زه به درته صراحتا ښیم د شیخ په کلام کې چې صراحتا یې لفظ د جسم ویلی دی. صراحتا ښه. اوس زه راځم دې خبرې ته چې ستاسو یو توضیح زه کوم. ښه شیخ صاحب دا زما یو تتبع ده کیدای شي چې غلطه شي او تاسو هغې خلاف څه نص پیش کړئ. زه د حمدانې اعلان نه کوم خو د اکثردانې اعلان کوم. د حمدانې نه کوم فرق باندې به پېښ شوی. د کله چې تاسو ما ته د ابن تیمیه په کلام کې د جسم نفي کوئ او دا به درې قسم یا به دی چې دی به نفي په مجسمو کوي مراد به ته هغه مجسمه چې کرامیه دي یا دا چې دی به نفي د جسم کوي خو دی به د جسم نه مخکې یا وروسته یو قید یا شرط لګوي. که چېرته لکه تاسو اوس دلته نفي د جسم وکړه که نو بیا چې نفي د جسم کوي نو دی څه وایي چې جسم نه مراد څه دی مؤلف و مرکب مؤلف و مرکب مؤلف و مرکب مؤلف و مرکب. نو چې کله هم ابن تیمیه نفي د جسمیت یا نفي د جسم کوي نو یا به دا ابن تیمیه نفس په مجسمه باندې رد کوي. هغې کې خو زمونږ مجسمه که کرامیه دي ښځې هم خلاف یم او شیخ هم خلاف دی ابن تیمیه صاحب هم خلاف دی. نو یا خو دا ده کله چې دی په جسم رد کوي چې الله جسم نه دی رد کوي نو دی به سره قید و شرط لګوي. نو چې دی کله قید و شرط لګوي د په کلام کې داسې کلام منتل چې دی بغیر د قید و شرط نه د لیس بجسمن اطلاق په الله باندې وکړي. دا تاسو ما ته چېرته خیر دی وښایي کېدای شي وښایي. اوس زه نورو شیخ صاحب وخت لږ دی ښه زه نورو دغسې راځم دغه راکړه زما پاڼه څه شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا قید سره ذکر کوي چې دی کله وایي الله جسم نه دی د دې څخه څه شو په کومه معنا نه دی او چې کله وایي مثلا دا معنی شي نو بیا به سره څه کېږي دا تفصیل د جسم وکړي د ابن تیمیه په کلام کې. هغه ما تاسو ته وایي که د ابن جسم دا ما تاسو ته په ګوره چې نفي کوي مبادیاتو کې وایي د حیولا صورت ته مرکب نه دی. ابن تیمیه صاحب چې کله نفي کوي نو دی زما د تتبع مناسب کېدای شي ستاسو تتبع زیاتی زما د تتبع مناسب دی د الله د نفي د جسم د لیس بجسمین په صورت کې نه کوي الفاظ وکړي قید لګوي. الله جسم نه دی مراد د جسم نه مؤلف او مرکب. الله جسم نه دی هغه چې تجزیه پکې کېږي. الله جسم نه دی هغه چې ما قبل پکې افتراق او بیا پکې انضمام راغلی دی. دا نقطې تاسو ځان سره یاد ساتئ. داسې یو عبارت چې مزیدار ښایسته وي او هغې د دې نه وروسته بله خبره ابن تیمیه کې هغه څه وایي څه وایي جي په دې کتابونو کې. خیر ما خو تاسو ته خپله عرض وکړو نور ستاسو خپله خوښه چې داسې چې دی په خپل کلام کې وایي چې الله جسم نه دی او مطلقا وایي چې الله جسم نه دی. څه قید او څه شرط او څه عدته په پښتو کې مونږ لټ وي څنګه چې سلف وکړی دی چې لټ یې نه لګولې. داسې یو تاسو به ما ته وښایئ. زه اوس بلې موضوع ته راځم او مقع الفاظ دي ښه دا ما په لاس کې اوس بیا راوالی ترک متعارض تلبیس جهمیه راوالی تلبیس راوالی زما نه ټیم خرابېږي زما ډېرې زیاتې حوالې دي بیا به د اوس نه وایم ګوره شیخ صاحب یو ګنټې ته به نه رسي دا به اخوا خیر کوشش کوو کوشش کوو خو خیر دی راوالی ریاض الله مولي صاحب زما په لاس کې جلد نمبر 172 صفحه تلبیس جهمیه جلد نمبر 172 صفحه جلد نمبر 1 درک السلام علیکم اول جلد کم دی ویم جی 172 نمبر صفحه فلفظ الجسم روم بیستو مسکری
فلفظ الجسم لم يتكلم به أحد من آئمة والسلف في حق الله لا نفيا ولا إثباتا ولا ذموه أحدا ولا مدحوه بهذا الاسم ولا ذموا مذهبا ولا مدحوه بهذا الاسم. دا سویم صفحه دی دا جی زما په دې کې 272 صفحه. تلبيس الجهمية روته غور يجي بيا. فلبس الجسم لم يتكلم به أحد من الآئمة والسلف في حق الله لا نفيا ولا إثباتا. ما بدي بان خپل اعتراض داخل کړه چې د آئمانو نفي د لفظ د جسم راغلی ده. شیخ شي فرمای هغه د دې خپل رائے ده. ولا ذموا أحدا ولا مدحوه بهذا الاسم. او نه د سلفونو زم راغلی دی نه مدح راغلی ده چې څوک جسم الله ته وي نو مدح وکړي مادحین شي سلف. او نه نفي او نه زم راغلی دی چې الله ته څوک جسم وي او دوی زم وکړي. حال دا دی زم د سلفونو راغلی دی. ولا ذموا مذهبا ولا مدحوه بهذا الاسم. او نه سلفو د مجسمه او چې څوک الله ته جسم وي دی مدح کړی دا خو نه زم کړی. حال دا دی د سلفونو د مجسمه او د تجسیم نفي راغلی ده. خیر دی مال یو 2 منټ راکې چې د حواله زر ختم کوم را کنه بل وای دو عمدغه صفحه دا شیخ صاحب 290 نمبر دا 290 شیخ صاحب 290 بل صفحه تلبیس او تلبیس جلد نمبر 290 289 روم بشتو دو 289 وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والمركب والمنقسم فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف كما لا يوجد له ذكر في الكتاب ولا السنة لا بنفي ولا إثبات. نفي سرا أو نفي إثبات سرا. نو نفي خو خیر د اثبات خو اثبات ته نفي خو خامخا تاسو ته چې سلفونه د جسمیت راغلی ده. عمدغه جلد بیا تاسو راواله الا دا رسته بس استثناء وایي کوم دی الا بالانكار على الخائضين في ذلك من النفاق. او کنه جیده دینه خو څوک هم انکار چې څوک حوض کې لکه کرامیا او هغه نفي وکي چې لکه د الله تعالی نه د جسمیت په داسې طریقې سره اثبات وکي چې څوک حوض کوي نو خامخا حقیقت د ائمه ټول نه نقل چې وي په هغه مجسمه باندې رد کړی دي کنه جی د دې مقصد دا دی. تاسو روغ باسه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 396 نجی زما حوالی دا خو نه رسی. خیر دی شیخ صاحب نه اوس په بیا ټیم زیاتې دا کوم ټیم رسی نه جی مقصد د موږ رسیدلیو تاسو پنځ باندې پنځ روان مقصد خیر دی جی دا خو زه خو وایم چې تاسو په دې باندې د اعتراضات نه دغه کوي صرف دا کلام په حال وګورو نو ټیک پي کنه تاسو صرف دا کلام وګورئ نه کلام خو ګورو خو دلته اوس ټیم ختمي کنه درک تاسو تلبیس الجهميه ربع سین جلد نمبر 5 د جسم مانو کې کوم مجید جسم معنا ورته شو کوم هم د شیخ نه ورته اورې دا وګوره 397 نمبر صفحه جسم بمعنى الذات تلبیس الجهميه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 397 رغوته شیخ صاحب په وخت خبره وکړه په 10 منټه کې نکی نو اوس دا دشته ټرن پرکو دا په دشتاو په تور زما صرف دوه حوالی پاتې دي شابه کنه دغه مفتی صاحب دا عبارتونه ټول یو شی مقصد ترازو دا عبارتونه ټول د شیخ الاسلام خیر خو چوف ویو کنه تاسو یې مونږ ته خاینو چې دونه نظر مبارک ته پیو لګی کنه مو رئیس بیا ورته صرف جلد او صفحه وایم تاسو روباسه ذکر کړی وایم زبرته جلد او صفحه وایم تاسو روباسه ها بیا روباسه در متعارض العقل والنقل دیکھیے جو عبارت سیب مبارک جسم الاصطلاحی تاسو وای جسم الاصطلاحی ابوافیا مچنگیا اوس پس کې خاغونه بسم الله در متعارض العقل والنقل جلد نمبر 1 شیخ فرمای
دی ویو ولا ذکر ما يفهم منه ذلك لا نصا ولا ظاهرا بل ولا نفي الجسم الاصطلاحي خطرناک ترین عبارت جسم اصطلاحي څه ته وایي؟ او بیکمون تا کم یو 120 کرته ویلی دی بیا به ته وې ما کمال نه راځي نو تر اته وې نه نه تعین به کوي جناب تر اته وې مفتي شم نه درځي لا بس اوس ورته نه نه ولې به نه درځي وای وای بلکې راځي نو پرې ولا تا بس لا راته وې مفتي شم نه درځي بیا بیا وې ها نو ورياض الله استاد دا خو ټایم دغه سره کتاب مې پیدا کړی دی جسم مانو کوي سره کتاب مې پیدا کړی دی مرکب دی خطرناک کتاب دی هدي وره ولا نفي الجسم الاصطلاحي وره کنه جی تاسو ما خبر وره ولا ما يراده من الفاظ ولا ذكر ان الحوادث يمت ضمانها في ما زاد من بحث لري دا وجسم اصطلاحي بس یو حواله وي زه یو حواله وي زه دریم ترن کې به وي هذا بس تاسو به بس زبجي وایزه بسم الله الرحمن زه یو الرحیم عرض کوم هاي وکما حاجی وکما عرض او جی سمانه ته زموږ دی کړه نه نه وکړي دا وخت په خیر دی په نه پونه خوستا خوشل منټو شو هغه استاد مشري مفتی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم صفاني پیرا اول تاسو ویل چې جیبا تاسو ته ویلو دماغه فایل پاتې شوی دی ډرایور مې لګل دی او رنګ کوم هغه په توخانه ته تللی ها ټلیفون کې لیکل په شوی دی کنه لیکل پکې دي کنه لیکل او صرف پانی دی فایل نه او لیکل پی دي کنه او ډېری پانی دی په لګی دي او بده راوړل ځان سره شامل راځه یو تصویر ته راولېږه یو تصویر ته راولېږه دا داري دا لر کا په حاصل تکي ها نو به بیا راځي ها پسې جوای بسم الله الرحمن الرحیم مفتی سی ویلا چې امام ابن تیمیه رحمه الله و چې د سلفونو نفي د جسم نه د ثابت او ما ثابت کړه اصل کې کزویه ما نو دا نزاع لفظي به وګرځي مفتی سی حج سلفون ویل چې جسم نه ده تا پیش کړ او امام ابن تیمیه مو چې جسم نه خبره خو یو شو کړه نجي مناظره پس کو او وی یا اورګه زما وی اسویم چې لفظ د جسم نه لفظ د جسم چرته هم د سلفونه نه دي نقل شوی چې الله تعالی ته لیس بجسم وی سلف صحابهونه ثابت ذکر کړ یو صحابه چې سلف شو امام ابو حنیفه بیا غریب وو امام باندې یا په تابعی فی رؤیت یا برستی زبس خو پرېدا فجوای سلف امام ابو حنیفه چې ویل دي چې الله جسم نه دی یا جوهر نه دی امام ابو حنیفه وی دا الفاظ پرېدا دا طریقه د فلسفه دا الفاظ د فلسفه وي ذم الکلام د هروی کې د امام ابو حنیفه رحم الله قول ذکر دا غره تاسو چې جسم جوهر عرض هغه پرېدا د الفاظ دا الفاظ دغه د فلسفه یو راکوي باندې د خوا دویم دا کتاب چې تا پیش کې فقه اکبر نو په دې فقه اکبر باندې هډه غټه جرح د کنه ابو متي بلخي خو تاسو ضعیف کړی دی هغه دوړي وړي کړی دی ابو متي بلخي مفتی صاحب جی ابو متي بلخي چې دی اگر که کوثری توثیق کوي کشمیری سے به توثیق کوي استادو او د محدثینو په اصطلاح کې ابو متي بلخي خو سره نه دی کنه دا فقه اکبر د امام ابو حنیفه نه هم ثابته او ډیر په مشکل به ثابته مبارکه ما چپ زما خبره اوري هذا استاخ ما خبره هغه خبر را تمه کو چې کوم مونږه مخکې دي شری دي اورګ انا وای هغه را تمه وای یو دا را تو وای چې کوم فقه اکبر د روایت کوي دریم جواب امام ابو حنیفه چې وایي چې الله جسم او جوهر نه دی د دې ماخذ په قران سنت کې وخی شیخ الاسلام د قران سنت خبره کوي چې قران سنت کې د لفظ نه نفي نشته او نه اثبات نشته ما خو کوم سلف نفي کړي ما قران یاد کړی دی یو شی کوئی سلف پر ذکر کړي ما به قران سنت کې ماخذ وخی یا خدای بل دا چې فقه اکبر ته امام شافعي ګور د فقه اکبر متنازع کتاب دی چې د امام شافعي په حقیقت کې دی او کنه ها نو نشته دا متنازع کتاب دی امام شافعي رحم الله پاتې چې تاسو د امام احمد نه امام احمد تصریح مادر ته بدر او تعارض العقل والنقل کې خودله چې هغه ته معتزلی ویل جسم نو هغه ویل یاره
دا جسم نه په قران سنت کې شته نه په کتاب سنت کې نشته دی او تاسو د جسم نه څه مقصد اخلي د دې مقصد نه دی معلوم هغه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اوس راځو دې خبره ته دا دویمه حواله چې تا دغه حواله پیش کې ته د شیخ الاسلام نه تصریح وخی چې د الله نه جسم نفي کړي خو تا دغه نه مخ څه کتاب دی دا حمویه ده حمویه تا د دې نه مخ تاسو خبره وکړه جی چې کله شیخ الاسلام نفي د جسم کوي نو رد بکې په خلکو باندې چې څوک د جسم معنا اخلي هیولا صورت لفظا د اطلاق غلط دا وګوره زه د دې نه مخ کې مفتي صاحب جی دا حمویه دا وګوره وكقول الجهمي والمعتزله من قال ان لله علما وقدره فقد زعم انه جسم مركب وهو مشبه لان هذه صفات اعراض والعرض لا يقوم الا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب او جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لان الاجسام متماثله تاسو دا عبارت یو ځل دی وایي دا د حمویه وګړي عبارت دی دا صفحه دا 518 519 کې سوي دی وی وكقول الجهمي والمعتزله من قال ان لله علما وقدره فقد زعم انه جسم مركب وهو مشبه ما خو جوړو وهم دا عبارت اخر ته رسوم دي ٹھیک شو لان هذه صفات اعراض والعرض لا يقوم الا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب او جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لان الاجسام متماثله مخکې ویلي چې شیخ رد کوي په جسم مرکب نه دی وی دا ټیک شکنه خدا بل درته خیم اوس جی دی وی چې څوک الله ته جسم وي دا مشبه در تعارض العقل والنقل کې مو مشبه دي او مشبهات په مشبهه باندې فتول دي چې باغ باندې سلف د کفر پته لګولې نو تاسو وایي ابن تیمیه دا الله نه د جسم نفي نه کړ پاتې شو دا خبره مرکب پکې دي مفتی صاحب جناب دا جسم په دې دویمه معنا سره چې الذي يشار الیه یا په معنا د موجود به نفسي یا قائم به نفسي دا خپل شرقاید واخله دی فرمایي وای دغه دا واما اذا اريد بهما کله چې د جسم او د جوهر نه مراد چې القائم بذاته والموجود لا في موضع فانما يمتنع اطلاقهما على الصانع من جهه عدم ورود الشر بذلك بس شریعت کې نشته عبارت څنګه دی فرمایي وي واما اذا اريد بهما القائم بذاته دا جسم جوهر والموجود لا في موضع فانما يمتنع اطلاقهما على الصانع من جهه عدم ورود الشر زما حواله ویم کنه شیخ الاسلام هم دا خبره کوي او د شیخ الاسلام نه مخکې ستا مشرانو دا خبره کړه شیخ الاسلام مجسم دی استاد مجسم نه اخو الله له ثابتي جسم او جوهر په دې معنی سره څنګه کرامیو ثابت کړی دا وګوره تاسو شر موافق وګورئ دی فرمایي المقصد الثاني بانه تعالى ليس بجسم في انه تعالى ليس بجسم وهو مذهب اهل الحق وذهب بعض الجهال الى انه جسم ثم اختلفوا فالكرامية بعضهم قالوا هو جسم موجود وقوم آخرون منهم قالوا هو جسم قائم بنفسه فلا نزاع معهم على التفسيرين إلا في التسمية إلا في التسمية صرف دا لفظ ثابت نه معنا ثابت ده تاسو ویلا چې دی الله ته جسم ثابت دی هغه په معنا د موجود بنفسه قائم بنفسه خدا د کرامیو قول ده دا ستا مشرانو دا وایي دغه شانتي نبراس کی دا د امام احمد رحم الله قول طبقات الحنابلة دا بيعلا کې لا يوصف الله الا ما وصف به نفسه او وصف به رسوله تاسو سوای جسم اطلاقم الله تعالی شوی په کتاب سنت کې او نه په نه شوی دا څه کتاب دی دا طبقات الحنابلة دا ابو يعلا دا ابو يعلا دا ابو يعلا سلف نقل نه نه ما ته سلف خبرونه کوي دا دی دا وګورئ چې ما سره تلبیس الجهمیه صفحه 374 تاسو وایي تاسو د ابن تیمیه نه نفي نشي ثابتوله ګورئ قال وقال اهل السنه واصحاب الحديث ليس بجسم اهل السنه واصحاب الحديث وي ګور الله جسم نه ولا يشبه الاشياء وانه على العرش كما قال الرحمن العرش کتاب دی دا تلبیس الجهمیه سویم جلد دا جلد دریم او صفحه 374 اوس زم ګورم تاسو کتل زم هغه وګورئ اوس انا لك دا زه نبراس عبارت پېښ ده فرمایي واما اذا اريد بما اي بالجسم والجوهر تلبیس الجهمیه 374 374 ده فرمایي
وأما إذا أريد بهما بالجسم والجوهر القائم بذاته كبعض المبتدعة فإنهم يطلقون الجسم على الواجب تعالى ويفسرون الجسم بالقائم بذاته والموجود لا في موضوعين بأوي فإنما يمنع إطلاقهم على الثاني من جهة عدم ورود الشيء بذلك مع التبادل الفهم المركب والمتحيز لا يمتنع إطلاقهم على الواجب من حيث عدم صحة المعنى بل من حيث أنه ترك الأدب. جائز دي ايش اللي فتوى في ذنب مواقف دي يجي مواقف راو لا لا عشان يقول أشر المقاصد راك سلورم جل شر المقاصد سلورم جل دا غوري جي شر المقاصد د تفتزانی صاحب سلورم جل کې د فرمایي په 44 کې او په 47 کې د فرمایي دا وللمتكلمين خصوصا القدماء منهم في هذه التنزيهات وكل قائم بالغير عرض اصطلاح شائع فيما بين الحكماء. دا مفتي صاحب او زما اعتراض دا ستا تفتزانی الله ته جسم ویل قدر ستا تفتزانی الله ته جسم ویل دا وګور دا 47 کې ګور لكن اطلاق الجوهر بمعنى الموجود القائم وبمعنى ذات والحقيقه شائع بين الحكماء او جسم الله ته ویل نو حکما کنه نو د حکما او تایید وکړه زما ورکړه د 374 صفحه نه 374 تاسو حواله ورکړه وقال اهل السنه واصحاب الحديث ليس بجسم دا سموي د دې نه بر لار شي دې سره وقال اهل السنه لګ مخ کې قالا دي بالکل لیدلې مې ده قالا الله دې تاسو مقاله بول دا ابو البركات ليس بجسم لازم چې دې چاته وایي یو عجيبه شی دی ابن ملکه يهودي ابن ملکه دا قول ورو شیخ حضرت سے نما خبره وره اجوای دا تاسو حواله ورکړه د دې حواله نمخ کې وقالا دي حاشیه تراشه پر قالا کې راغلي چې مراد د قالا نه سوق ابو الحسن الشريف دا د ابو الحسن الشريف قول دی دا د ابن تیمیه شه قول نه دی راځي د ما نور حواله ته بس وخت لګي حاجه نه مفتی صاحب په دې خبر اوسه مفتی صاحب شیخ الاسلام دا خبره د ابو الحسن الشريف د تایید د لپاره چې دا خبره کړې ده مقالات کې وګورئ ابو الحسن الشريف قول دی مقالات کې وګورئ حاجی ګوره دا 225 کې ګوره ما مفتی صاحب مقالات کې وګوره کنه دا ما نمبر زه یو ټکه تم نه کنه فاعل اهل سنت ته کنه دې حواشی کې وایي وقال مراد نه په دې پوهه شیخ یا زما سبحان الله یار تاسو نه مفتی صاحب کو تلبیس الجامع راواله وای جناب تراکه تلبیس قال ویلی دي دا مقوله د ابن تیمیه نه دا مقوله د ابو الحسن الشريف دا یو تاسو چې کوم زیاتی خبرې کړې وي شیخ صاحب مبارکه سیب لګیا دی الله پاک دې جنت نصیب کی سره دا تاسو ته وای دا غنه دې مخ وای دې جی ما خو تاسو وی دا غدر کتاب نه دی دا شیخ امین لګیا دی وی فقه اکبر دا او تاسو په تقریض کړی چې شیخ فقه اکبر دا امام ابو حنیفه کتاب دی او فقه اکبر جناب دوی ښه یو پر روایت ابو بوتی اکثر ما تاسو ته دا وړو خبرې دي خو بس ما تاسو منګری چې دا کوه بدی بخکارو دا کوم شرح فقه اکبر چې راغلی دا مولا علی خاری هغه خو ما تاسو چې دا مقوله د شیخ نه ده دا مقوله د حضرت زما استاد مفتی سے نزای لفظی دا ګوره تراشه چې شیخ الاسلام الله ته جسم لیکم ځکه ویلی تا ونه کوی ما دا می تیاری کړی دي خو دا میزایل اصل کې خطرناک دي دا دی شیخ صاحب مبارکه چې صفا د لفظ د جسم ویلی کړه چې انه جسم امیداری تیاری کړی دي ربا سما تاسو ما پرې ده زه ولې په ختمي تاسو ما پرې شیخ ریاض الله دا دی ور دي پانه ته لفظ د انه جسم وای نو بیا وته غوخه کیدی نو غوري میزر خو درست په خلاصو د مسلمان غوري میزر درست را روان دي اوس ماټه په بیا کو کنه وای فوري جي دغه سفره ومعلوم ان كون الباري ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطره بالبديهه بل ما تعرفه الفطره بالبداهه ولا بالمقدمات بالبديهه ولا بمقدمات قريبه من الفطره ولا بمقدمات بينة في الفطرة بل بمقدمات فيها خفاء وطول وليست بمقدمات بينة ولا متفقا على قبولها بين العقلاء
بل كل طائفة من العقولات تبين أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك مما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد وطوائف كثيرة وما سوي نما طوائف وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدمون في ذلك كله ويقولون بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما. ده عبارة تقولي تك بالکل دا بل واپس دغه کوم دي چې الله جسم دی دغه کوم دي دغه داري چې موجود تاسو ګورئ کوم شي جسم نه موجود قائم بجسمه ورجي مفتي صاحب اطلاق لفظ الجسم قائم بنفسه مفتي صاحب ماتوریدی صاحب ګورته ناقص حنفي خبره ده شیخ صاحب تا غټل خو یو سلفین راته وخه و چې هغه قائم بذاتی تاسو چې له عبارت تاسو ویری چې جسم په ماده قائم بذاتی سلف کې یو کسانست یو هوا تا غټل یو سلف کې سلف غ الفاظو چې قران سنت کې نفي نه اثبات صفت سلف منګړه خبرې نه کوي سلف ولي وای دا خبره سلف د قران سنت والے ابن تیمیه چې کله قائم تاسو ابن تیمیه چې کله القائم بذاته مفتی صاحب زده د عبارت ترجمه کوم دا په معنا د جسم سره زده د عبارت ترجمه سلف دا په جسم سره غستري زده د عبارت ترجمه کوم صحیح شه او د الله د فارتم متبع الحق تستا صفت دا د زم متبع الحق ما ترجمه بکې نه عبارت ترجمه تعلیق په نه تعلیق لکو تعلیق او دغه چې زمرو باسه راوځه او کنه تعلیق په صفاتین لګي بل جسد بمعنى الجسد سویم جلدی بمعنى الذات کی خبر ده خو تفتدانی جلد سویم دی سلف کې چانه دی بمعنى یو معنا مرکب من سلف کې یو کس نو څه په دې ګورجی وایا زدی وایا ګورجی خبر اصل کې دادا په جسم کې ونفات ته او بل مثبتین دي مثبتین روافض دي او منفات چې دین هغه د جهمیه معطله او د معتزله او د خلق دي شیخ الاسلام یو تحقیق پیش کړي چې کون د باری لیس جسمن څوک چې جسم نه دی ليس هم مما تعرف الفطره بالبديهه دا بالفور فطرت نه پیژني دا خبره اصل کې دا چې په دې کې غموز دی په دې کې طول دی په دې کې خفاده مقدمات دي اما مقدمات ډېر خفي دي ولا بمقدمات قريبه من الفطره ولا بمقدمات بينه في الفطره بل بمقدمات فيها خفاء وطول يا خفاء يا خفاء دول راځي خفاء وطول خفاء دول استعمالي وليست مقدمات بينه دغه مقدمات ته چې الله جسم نه د مقدم اورګا تاسو راته په موږ نه کوو شیخ صاحب اورګا په شیخ په موږ نه کوو نه عبارت نه غلط وي یا لکا یا رياض الله ولا متفقا شیخ چې کوم عبارتونه وي موږ پیزان چپکو ولا ورا دا مثلا ولا متفقا على قبولها بين العقلاء دا د عقلاء په میس کې دغه مقدمات مقبول نه دي بل كل طائفة من العقلاء تبين أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله أزداوية ويقولون بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب بياوي وأن الموجود القائم بنفسه خبر ده شیخ صاحب دا ما ټیم دی دا عبارت خدا کر خبره کوم موجود قائم بنفسه لا يكون الا جسما وما لا يكون جسما لا يكون الا معدوما ومن المعلوم ان هذا اقرب للفطره والعقول من اوس ز ترجمه کوم جسم په معنا موجود قائم بنفسه شیخ وایي چې کوم قائم بذاته وي دا بنوي مگر جسم وایي چې چرته جسم نه وي نو معدوم وي نو الله تعالی قائم بنفسه دي نو جسم شو کو جسم نشي معدوم وي خدا خبره ده شیخ الاسلام دې ترجمه تاسو جدا وره دا من حاج سنه ده بل وره من حاج سنه ده جلد نمبر 1 صفحه نمبر 2 5 9 دی بیا بسم الله الرحمن واما لفظ
واما اللفظ فبدعه نفيا واثباتا فليس في الكتاب ولا سنه ولا قول احد دا تلبیس دی او دا منهاج منهاج السنة. السنه دا ضرورت څوم جلد دی مونږ تاسو سره تعاملات نکو بالکل یې ضرورت خیر تا ورونو صفحه څومره ده دا 259 تاسو ورې چې ولا قول احد من سلف الامه وائمتها اطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالى نفيا ولا اثباتا نه نفيا او نه اثباتا نشته کنه نو ټیک خبره نه نو ده ټیک ده کنه ما تاسو ته وی چې سلف دا درو تارج العقل والنقل لیکل دي چې اثباتم بدعت دی او نفیم بدعت دی یا سماره اوس دا راوړه درو تارج العقل والنقل دا اخیری شی اول جلد دا تاسو رو باسه مفتی صدا یو ټکی ویم چې صراحتا عبارت د جسم دی او دا به کې دي چې د ما اخیری دغه ځکه چې دې کې حرکت